خدایا اے سړیا پاسه کنه د هیڅ درک نه لګي په کور کې تا ته الله ښځې بیا څه تندر را پرېوتو نو څه به کومه ته وګوره سهار وختي نه مې ورځې ایښې په دیچ کې که هېڅ درک نه لګي نو څه راوړم ټماټر راوړه پیاز راوړه غوړي راوړه اوې بله خبره درته کومه زما د بیا واده دی که نه ما نه در سره دوه بلیچي اوریجنل راوړه که نه او دوه زما خورزوله در سره واده ښه خوښه دې نه ده چې ټول خاندان نه لیسته کپنونه راوړم او داسې پکې رانه ټول کړم او یو کوم پرې ورولم دا خوله دې سمه ښځه وه تا نه چا ښه لور درکوله زما مور دې الله وبخي الله دې وله اووه واړه جنتونه ورکړي چې ستا غونډه کې بدرنګ لوښی ماله کړ خدای شته د ویسټ انډیز پولاړې او دا لا څه کې مور ته مې سم نشم ویلی نو الله دې جنتونه ورکړي هغه پخوانی ټرک نه دی راکټ به چې حقه شی ښه بس لږ صبر وکړه د تا ته راکټ ښیم لږ صبر وکړه او یو منټ ګزار ونه کړي خبره واوره زما قسم دې دا ګزار د ما نظم کولی شم خو زه ښځې ګوره ستا د مشرۍ لحاظ بس کنه ته زه درته ښیم پروردګاره دې واده کړو سمازي څه چل وشو یار انډیا هم نه وکړه که څنګه یار نه انډیا هم نه ده کړې زموږ غواره ایله شوې هغې ورانې وکړو دا لته هغې وواله دا غوا وه که رونالډو یاره داسې کې خو ظالم هغه هم نه نورې خبرې بل ته کوو ترازه دې خورا ده الله خپل پروردګاره بلا اوس په دې لاره څه کول چې لکه نو موږ ته څه پته وه چې رونالډو به لته ووایي یار ښځه چې را دې خوا شو ګنې بله یې مواله اوف ته وګوره دا سر مې مات خو نه دی مسلمانه چې نه پکې لږه راښکاره کېږي به پکې نه داسې لته خو ظالمه بروس نیم نه ووالي الله دې پکې ستا هم نصیب وکړي وای ته کښېنه وایه که نه یاره لکه مړه خبرې پرېږده وه که نه غوا ډېره خطرناکه غوا وه یو کار نه کې مړه دا غوا ماله راکښېنه چې قصاب تښتېدله ولم او بس سنبال یې کړم دله که دا خبره دې بیا کړې وه که نه نو په سر کې به دله ما چینه راښکاره کړي خو دې ظالمه دا خو ما له مور په خوارو زارو ما یې راوستې ده ښه دا غوا نو بیا ټیک ته ځه بس مړه ته دا خبرې پرېږده منیره که نه مړه زه ډېر غټ کشمکش کې ګیر یم که نه مسلمانه ناواده کړی سړی هېڅ شی نه لکه مړه خو نشته که نه واده مې کوی واده مې نه کېږي مړه بس څه طریقه راته وښیي دا واده مې وشي په دې سړو کې شمار شم مړه لکه واده دې په اړه ارمان دی ډېر سخت په زړه ارمان مې دی منیره لکه اسحاقه واده کړو مزې یې وکړې نو الله خدایه تا ته مې دې توبه څه شي مزې پکې خدایه تا ته مې دې توبه څه شي چرچي پکې سکون او سکوني پکې غرق دې کړم هلکه غرق دې کړم خوشحالیانې پکې الله تباه شو هلکه دا خبرې لاسه کې چې دې سهار کې راپاسې که نه او دا ناشه درته روډي پرته وي الله خدایه تا ته مې د توبه اوې چې دا یختم دې را غوړ کړي الله پروردګاره خپل فضل وکړي اسحاق یو خبره درته بله م وکړم لکه د ناواده کړي خو ژوند نه وي که نه نه هېڅ شی نه وي که نه لکه نه د کپړو پته لګي نه د چادر پته لګي او دا ایسري کړي درته پرتي الله خدایه غرق شو ماله لکه زه تا سره اوس ناست یم که نه خدای شته ماته ځان بدي ښکاري ولې ناواده کړي مثالي د پترۍ د سپي بلکل منیره بس او ته یې د پترۍ سپي بابا دقه شی دی که نه مخکې پسې مه ده که نه برنډې سیکل یم خدای وکړو څوک مې په سړه روټۍ کې حسابوي بله مې ته خیال و یو خیرات و په هغې کې که خیال کېږي ته د ماشومانو سره لاندې خیرات ته ناست یو زه په کرسۍ کې ناست یم دا ولې زه واده کړی یم ته ناواده کړی دی که ماشومانو سره ناست خدایه ته راباندې خپل رحم وکړه واده وکړي بله واوره شادي حال کې که د خیال کېږي که نه موږ دننه شادي حال ته دننه شو لکه د خامار او ته بار تابېدې را تابېدې ولې ناواده کړی وي نو څه چل به کوو نو لکه کوو بس بله ورځ په جومات کې ناست وم په اخري صف کې ماشومانو سره ناست وم نو چې دا ما واده کړی منیر جان او زه په مخکې صف کې سړو سره شمار وې هلکه مړه خو بس ډېرې مزې دي په د واده کې که نه الله دې پکې زر ته زر الله خدایه تا ته مې د توبه غرق دې کړم هلکه نو څه چل به کوو بس را به ولم که نه غوا به تالم دقسې را ولم که نه نه غوا نه مې ساته منیره غوا نه مې ساته غوا لتې وشي مطلب لکه خوله مې خطا شوه که نه لکه دقسې غوا ښځه به دله وکړو که نه ښځه راله وکړه ښځه به دله وکړو داسې کار به وکړم ستا د وروڼو سره به خبره وکړم ته یو 50,000 روپۍ جمع کړه پوه شوې ویم ورور دې وایي ویم اسحاق وایي مشر ورور ته به ویم چې په هفته کې راله دننه واده وکړو نو خدای شته چې خودکشي کوو ورته وایې ځان د خپونه پنسې کوي ویم ورته ویم نور خو ما ته معلوم دي پیسې به برابر کړي پیسې ته 50 دی او 1500 د پاسه 50 هلکه اسحاقه
واده کې ډېرې مزې دي نو اله غرق ته کړم اساقه که دلته لرونو ونه کړه که نه انشاءالله چترال کې دله واده بس کا بس دې واده ورځم او واده کوم بس دا ما ته هفته یاده کړه خو 2 ورځې صبر هم ونه کړي ما ته اوس پته ولګېده منیره چې ته زما خیر خوای زما دارونه چې کم دی که نه ښه سار کې سري کړي وځي دا دقه مزې اخلي مړه زه نه خدای کوکې چې ډېر صبر وکړم 2 نیمې ورځې صبر دوه نیمې ساعت چې چا ودونه نه کړي صرف ما سره رابطه کوئ زه به ولې انشاءالله زه د ټولو نوازه کړو خیر خوایم زه به ولې ودونه کوم بس چې تا ماله واده وکړو منیره زه به دې په دې دواړه مخه خپل زه به تا هم کور کړم چې ته زما غونډه کې دقسې په دې غوا باندې رسوا شي انشاءالله بس دا ټیک شه 50,000 که نه انشاءالله 50 انشاءالله لاړم دا دې زه چې تور زلف شاته کم یاره زما وعلیکم سلام ډېر فرق نه دی دې خوا راشه فرق به نه راځي نیټه کې خو د پوره 15 ورځې بعد مې واده اوس دی هم درته ټیم شته واوړتې ولې واوړه بس زما ومنه اوس هم درته ټیم شته واوړتې هلکه ته خو ډېر بېمانه انسان یې ما ته اوس پته ولګی چې د منیر نه علاوه زما څوک هم خیر خوا نشته دا خوشحالیان ستا په ما پیرزو کېږي نه ورنځې به زما در باندې پیرزو کېږي درته وایم چې هفته ټیم در څه واوړتې هلکه زه کې سر وخت در سره شته واوړتې دې سر له دې ګوره کاڼې را بغوم ځه که نه بس ټیک ته زه لاړم سلام علیکم دې دې غرق نه که موږ کم خوشحال سړیتوب نه پوهېږي دا ښځه به داسې اله ویې شرمولم خدایه چا خو ونه لیدم په سړیتوب پوه شه ګورې په سړیتوب پوه شه اله ای شاقه بیا ستا د ورور سره جاګ دی رو ته پرېږده ته بس خیر دی که نه بس ګوده اله مسلمان لکه ما خو پرېښی ما پرېږدوه زه دې د کشروالۍ خاطر کوم خدای کو د کشروالۍ خاطر دې ستا پې ور واړولم ولې لکه دا خو سم رونالډو دی قسم دی رونالډو زه چې په هغه ورځ تلمه تا خو ما ته وایي چې غوا ما قیسه چې تا ما ته صفا ویلې وی چې دا قیسې دي په دې واده کې که نه خدای کو ښه ما کړی وې لکه ما هم دغه غوا یادول تا ته خو ما ښه وویل خو تا څوک نو تا غوا یاده موږ دې په جرسي واړولو لکه نو مسلمانه ما ویل چې زما سره هم یو ورور ملګری شي که نه لکه په یوازې خو دا وال الله ته پیزو نو ما ته خو به دې ویلې وې که نه خدای دې تبانه کړه ما ته به دې ویلې مړه ته دې خوا راشه ته دې خوا راشه اورنځېبه وای وای داسې کار وکړه نه ډېره غلطي مې وکړه چې ستا مې ونه منلو تا راته ښه وویل چې ټایم درڅه شته به یې واوړه د دې څیز نه دې هلک زه په واده ور واچولم وایي څه هم پکې نشته او مزې دي او چرچې دي او سار کې دا پولاونه دي ویسري کړې جامې دي پوه شولې خدایه تا ته مې د توبې نو اوس الله سار کې فوټبالي روزانه فوټبالي وروره دغه کس یو تپوس وکړم وکړه سر دې ولې تړلی سر مې ولې تړلی هر وخت پې دړي د دغه زنانه د لاسه تا خو دا زما خیر خوا دی که دا د ما پرېږده د خیر خوا به داسې څه چل دی دا واده خو سنت عمل دی دا زموږ پیغمبرانو هم صلی الله علیه و آله وسلم خو دې ښځو لم دا پکار دي چې دا د خپلو خاوندانو ته ځان سنبالي چې داسې خوشي شیزونه بیا په بازار کې په پردو ښځو پسې نه ګرځي واورئ ساقه تا ته دې هم ډالي نو ګوره اورنګزېبه خدای وکړو چې تا ډېره ښه خبره وکړله خو دا هلک چې کوم دی که نه دوی دا ټول کلی په شاتار کړی دی وروره جنګ جګړې دي دا ګپلې دي دا لوټې دي چې زمونږ که راورېږي او دا په تا باندې خو اوس ګلونه راوورول دا خو
دا خو خاوندانو لم پکار دي چې د ښځو سره ګزاره کوي خو خاص کر ښځو له دا پکار دي چې د خپلو خاوندانو سره د مینې او د محبت ژوند تیر کړي عایشه بچي خوشحالۍ ژوند تیر کړي نو دا خو سنت عمل دی دا واده ما خو چې کور ته راشو سپیشلی دا یادوم دی نو ښځې به یې دقسې جبه رایستي ستړی یې ستومانه د کار نه راشو مړه خو سړیتوب نشته په مینه خان دی که خبره واوره اورنګزیبه دا خان چې راشي که نه دا بېله شانتي شانتي چې دی راشي مسلمانه دا ګړبا د دوی د کور نه راسټارټ شي دا چغې چغارې دا ګز ګز جبې رایستلي یو ته د واده نه اوس مطمئن یې نه او یم یې دی او. چې مطمئن یې بیا یو کار ولې نه کوم دویم ځله کوم السلام علیکم دغه دې غوښتل نو وعلیکم سلام ته خو دریم نه کې نه